نابینا صحابی عبدالله ابن ام مکتوم په دواړو سترګو ړوند دی خدای څونه مرتبه ورکړې ده د قرآن د برکت وروڼو قرآن ډېر لوی عظیم کتاب دی قرآن چې سره چې چا تعلق جوړ کړ د هغه عمر اوچته مرتبه په مخ د ځمکه د بل چا نشته دا د الله د کتاب وینا ده دا د رسول الله مبارک حدیث ته خیر وکم چې تاسو کې دا بهترین انسان دی نه بهتر نشته او دا نابینا څنګه دا یو خبرم درته وکم یو ځل حضور پاک مبارک سره د مکې کافر په مکه کې ناستو او میټینګ شروع مذاکرات شروع دي نو دی کافر حضور پاک ته وی داسې وکړه موږ ستا خبرې اورېدل غواړو شوق هم شته خو تا سره هغه خلک ناست دی چې پرون زمونږ غلامانو بلال شو سلمان شو دا سلمان خو وروستو راغلی بلال صهیب عمار دا خلک دا تا سره ناست دي غریبانان کمزوري او څه پکې زمونږ غلامان او مریانو نو موږ دا نشو برداشت کولی چې هغه خلک دې موږ سره یو ځای کړي دا لرې کوه ځان نه دا خوا کا موږ به تاله راشو نو موږ به ستا خبرې واورو یاره کم خوښې شوې ملګري به دې شو حضور پاک وی هغې پوره څیزونه وی چې دا خپل به هم ترې پردي کوه موږ به هم خپل نه شو حضور پاک وی داسې نشي کېدی ما سره چې کم سړی مسلمان شو نو بیا به په یو صف کې دواړه ودرېږي ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز بیا به یو ځای ودرېږي بیا فرق نہیں ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نماز یو ځای به ودرېږي ما سره چې ودرېده بس غریب دی او کمالدار دی یو شان به بیا به د اسلام کې د غریب او د مالدار فرق بني دا ٹھیک دا د مالدار احترام قدر حضور پاک کړی دی مشر سړی چې وي چا سره ښېګړې کوي نو قدر به یې کوي خو د دین په بنیاد به بیا رونه انما المؤمنون اخوة یو رونه فرق به دې پکې بیا یو ځل په مکه مکرمه کې یو جنۍ او فاطمه نوم یې غلا کړې وه په هغې چې غلا ثابته شوه پیغمبر اسلام یې لاس ته پرې کړې او مالدار کور لور وه ټول خلک پریشانه دي چې الله دا به څه کېږي دا خدای نه که لاس پرې کوو دا ټول قوم دی او مالدار دی او بلوه راته نه شي سپارښونه شروع شو اسامه ابن زید د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات محبوب و ډېر زیات یې خوښ نو هغه وله سفارش کې راغی هغه وی الله رسوله دا مالدار لور ده او لږه ګزاره ورسره وکړه دا لاس ته مه پرې کوه نبی علیه السلام غوسه شو چې دا رنګ مبارک یې سور شو رنگ یې سور شو هغه ته ویل تشفع فی حد من حدود الله د خدای حد کې ته باندې سره خبرې کوې د الله حکم پرېږدم او تا والم او بیا ورته څه وایي الله اکبر وی د دې فاطمې په ځای الله دې وساتي د دې فاطمې په ځای که زما لور فاطمې غلا کړې وه والله چې لقطعت یدها هغې نه به مې هم لاس پرې کړی وي او دا خو بني اسرائیلو چې مالدار باندې به سزا نه ورکوله او غریب له به سزا ورکوله نو خدای هلاک کړل دلته به مالدار او غریب یو شان به فرق بني دا اکثر ګیله رانه راشي ویم د پاکستان دا قانون نه دی د دې مثال د جولاګي د جاله دی د جولاګي جاله کې مچ منخلي ماشه هم پکې نخلي چې راشي ماشه پکې ونخلي خو چې مرغۍ پې راشي غونډه جاله وړي بیا انخطېدل خو ځکه غونډه جاله ختمه کېږي دقه رنګې د پاکستان قانون ما او تا او غریب لا یو شانتی دی او د غټو خلکو له بل شانتی دی دی له بل شانتی دی بهر کې دا بشریت کې نه نو حضور پاک ورته او فرمایل وی داسې نه کېږي تاسو څومره دی وی ښه یو چل وکړه چې دا نه لرکې دی له یو ورځ مقرر کا موږ له بله ورځ مقرر کړه موږ دا ګواره کېږي نه چې دوی سره په یو ځای کېنو نبی علیہ السلام دې خبرې ته لږ میلان پیدا شوی فیصله نه وکړې زه ټیک ته خیر دی خواصو له یو ورځ او عامو له بله ورځ تبلیغ والا ته تاسو نه ګورئ خواصو له جدا ورځ او عوامو له جدا ورځ خواصو له خیر دی دا بعضې وي داسې دې طرف ته د پیغمبر علیه السلام لږ یو پوټې میلان پیدا شوی دې کې د عبدالله ابن مکتوم نابینا دا ړوند دی را روان دی ډغرې خوري او چې څنګه راغی نو حضور پاک ته ودرېده او ورته څه وایي علمني یا رسول الله مما علمک الله تا ته چې خدای څه ښولي دي لږ ما ته مو وښایه
نو هغه کافرو له خو موقع پیدا شوه که نه دا مونږ یادو چې دا لرې کا دا یادو چې دوی سره یو ځای نه کېږي دا زمونږ ستا اهمې خبرې او دی په دې میاشت کې پکې راغی او زمونږ ټولې خبرې ګډې وډې کړې او رښتیا خبره مې چې کسان ګڼ ناست دي نو درېمګړی که څه پټه خبرې نو بل دې لږ څه انتظار وکړي دا وګوره ورته نو رسول الله مبارک د دې عبدالله ابن ام مکتوم نابینا نه لږ تنتې تریو شو چې د خدای بنده اهم مشران دي د کافرو که دا خدای ما سره جوړ کړل مسلمانان شو ډېر کار به وشي نو ته داسې وخت کې راغلې نو هغه نه لږ یو ګوټې تندې تریو کړه فورا جبریل راغی قرآن یې راوړه فټافټ الله پاک غړون خپه شو الله پاک نبینا خپه شو او پیغمبر علیه السلام مبارک هغه په خنیت حضور پاک داسې وکړله ولی چې خدای دا مسلمانان کی لیکن فورا قرآن راغی عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى د دې ړوند د تندې تریو که الله مخ دې ته واړو دې خدای له راغلی دی شاید چې خدای دې د ګناه نه پاک کړي او شاید چې دې نصیحت قبول کړي او دا کافران رکې که بلا ورپسې دا نه مسلمانان کېږي باندې اوس کیمونه جوړوي رکې که خدای دې بېخو باسي لږ کله مفهوم نه دا معلومېږي مفهوم نه معلومېږي نو پیغمبر مبارک ته الله پاک لږه معمولي دلته کې زورنه غوندې ورکړه چې تا ولې دنه مخ واړو دې ړوند نه نابینا نه او تندې دې تریو که الله نو دې چې به بیا کله راغی که نه دا ړوند دا نابینا نو حضور پاک به خپل څادر په خپل خور ورته واچو او یې مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي په خیر هر کله ستړی مشي هغه انسان دې په خیر وي او ستړی دې نه شي چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړي